د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 13مه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبرې کړي درته زه سایر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بانک 15 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. هرات کې سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوي. او سعودي او اردن غزې ته د خوړو رسولو ګډ عملیات ترسره کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک 15 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک افغاني په وړاندې د ډالرو ارزښت د کمښت په موخه د دوشنبه ورځ د روان کال د چنګاښ په 13مه 15 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک د یوې خبرپاڼې په استورو سره په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په دغه داوطلبیو کې د ګډون وکړي او د داوطلبۍ ګډون کې مکلف کړي چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. په خبرپاڼه کې دغه راز یادونه شوې ده چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګډون کې د خپل زحمت پیسې ټول یو ځای نغدي او یا هم په حوالې سره په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویل کړي. تیره اونۍ هم د افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزښت د کمښت په خاطر 15 میلیونه ډالر وپلورل. د افغانستان بانک پرون په بازار کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې 1.5 افغانۍ د تبادلې خبر ورکړی دی. هرات کې سلګونه کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شوي. د هرات د کلیو بیا رغونې پر اختیار ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کلیو بیا رغونې پر اختیار رئیس مولوي عبدالسلام هجرت رسنیو ته وویل د غوریان ولسوالۍ اړوند په ګنګا کلي کې د شیخ عبدالعزیز خیدیا بنسټ په مالی ملاتړ د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو معیاري او په سولري سیستم په سمبال یو شبکه جوړ شوی چې پر مټ د سیمې 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غوریان ولسوالۍ کې د شیخ عبدالعزیز خیدیا بنسټ له لوري د 12 کیلومتره سړک د رغولو چارې روانې دي. باید ویل چې د سیمې خلک د اوبو رسولو د شبکې جوړېدو خوښ دي او په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځي او کلینیکونو د جوړولو غوښتنه کوي. او سعودي او اردن غزې ته د خوړو رسولو ګډ عملیات ترسره کړي دي. د سعودي عربستان د ملک سلمان د بشرپالنې او مرستې رسونې مرکز پرون یکشنبه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد له اردن سره په ګډه غزې ته د 10 ټنو خوراکي توکو د رسولو ګډ عملیات ترسره کړي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغه خوراکي توکي د احوال لارې غزې کې اړمنو کسان ته غورځول شوي دي. غزا کې دا مهال جګړه روانه ده او سلګونه زره کسان له لوږې او لوړې منځنۍ او ټیټې کچې له ګواښ سره مخ دي. دغه راز د خوړو د کمښت له امله زرګونه ماشومان له خوارځواکۍ او نورو بېلابېلو ناروغۍ سره مخ دي. سیونیست رژیم تر دې ترڅنګ چې فلسطینیان په هوایي او ځمکني او سمندري بریدونو کې وژني، دغه راز مرستو رسولو لارې هم پرې بندې کړې دي چې تاریخ کې یو لوی جنایت بلل کېږي.
درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي ویل عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.